حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی ایاکم والحسد ځان د حسد نه بچ کئ ځکه فإن الحسد یأکل الحسنات دا حسد د انسان نیکی خوري لکه څنګه چې اور لرګي ختموي داسې حسد د انسان نیکی ختموي اور ته چې لرګي وولي وچ لرګي دی لږ ټایم بعد هغه لرګي ختم شي هېڅ شی پکې پاتې نشي دکه شانتې دا حسد د انسان نیکی ختموي یو انسان دی منځ هم کوي روجې هم نیسي زکاتونه هم ورکوي حجونه هم کوي عمرې هم کوي خو په زړه کې د بل مسلمان سره حسد دی نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي دا حسد د ده نیکی داسې ختموي لکه څنګه چې اور د لرګي ختموي حسد دی څه شی حسد دی ته وایي یو انسان له الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی جایداد ورکړی دی علم ورکړی دی ګاډی او بنګلې ورکړي دي ته وایي الله دا دې وله ولې ورکړي دي دا د دې انسان سره ولې دي چې دا د ده سره نه وی دې ته حسد ویلی شي حسد دا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي چې الله تبارک وتعالی دله دا څیزونه ولې ورکړي دي دا ډیره لویه ګناه ده حسد دا ګناه ځکه ده چې یو خدا د الله تبارک وتعالی په تقدیر باندې اعتراض کول دي د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي الله یو انسان له عزت ورکړی دی مال او دولت ورکړی دی شهرت ورکړی دی علم او پیسې ورکړی دا بل سړی وي الله دا دې ولې ورکړي دي دا نعوذ بالله د ده مطلب دا دی چې الله په دې خپله فیصله کې خطا دی دا ګناه ځکه دی دا د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي دویم په حسد کې د بل مسلمان سره بغض او کینه په زړه کې راځي ځکه ته چې د چا سره حسد کوي خو د هغه سره به بغض هم کوي که نه د هغه سره به کینه هم کوي که نه نو د یو مسلمان سره بغض کینه دا ګناه کبیره ده دارنګې د حسد سره په انسان کې کبر او لویي هم راځي دی د هغه نه ځان غټ حسابوي نو ځکه په هغه باندې داسې سود نه کېږي هغه له چې الله څه ورکړي دي نو حسد دا د ګناهونو جرړه حسد د ټولو نه اول په اسمان کې شوی دی کله چې الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام د پیدایش فیصله وکړه نو الله تبارک وتعالی فرشتو سره بطور مشوره دا خبره وکړله چې یاره زه په دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کومه نو فرشتو ورته وویل وی الله خلیفه مه پیدا کوه په ځمکه کې ځکه چې هغه به په دې ځمکه کې جنګونه کوي د یو بل وینې تویوي فساد به کوي او دا خبره د فرشتو ځکه وکړه که نه چې د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه کې پیریان پاتې کېدل نو هغې پیریانو به دا فسادونه کول او جګړې به یې کولې نو فرشتو ته علم و چې په دې ځمکه کم خلک پاتې کېږي نو هغې کې فساد او شر وي الله ته وایي چې زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم نو دوی به فساد کوي فتنه به جوړوي جګړې به کوي وینې به تویوي او که الله ته د عبادت دپاره پیدا کوي که نه نو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک الله موږ ستا تسبیح بیانو که نه ستا عبادت کوو که نه عبادت دپاره خو مونږ یو نه الله ته نور څه پیدا کوي الله تبارک وتعالی ورته څه وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون زه چې په څه پوهېږم نو په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ زه په څه پوهېږم تاسو په هغې نه پوهېږئ زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم الله تبارک وتعالی د ځمکې د مختلفو حصو نه خاوره راواغسته هغه واغږلې شوه خمیره کړې شوله او د هغې نه وروستو د آدم علیه السلام ډانچه جوړه کړې شوه لا خاوره د صاف پکې نشته دی
د خاورې یو تابوت جوړ کړی شو د آدم علیه السلام د جنت په صحیفه کې فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې کتل به چې دا الله تبارک وتعالی خلیفه جوړی کتل به ورته دا ابلیس هم د فرشتو سره د دومره عبادت کو چې په خپل عبادت سره د فرشتو کې ځای حاصل کړی و دومره عبادت د کو چې په فرشتو کې خپل ځای جوړ کړی خپل مقام جوړ کړی و نو فرشتې به هم تېرېدې را تېرېدې د آدم علیه السلام هغه تابوت په لیدو کوم چې د خاورې پروت و یو ورځ مې دا ابلیس تېرېدو نو داسې د خېټې له ولې یو ټک ورکو داسې او خو د خاورې ولا ساپه کې ونه نو داسې چې یو ټک یې ورکو نو هغې یو ټانګ وکړو دننه خو ډرډو که نه چې ټانګ یې وکړو نو یاره دوی دا شی نقصاني دی ښه دا شی راته وي نقصاني ښکاري فرشتو ته وي ولې وی ځکه دا ډرډ دی او کوم شی چې دننه ډډي که نه نو هغه د نقصان نه خالي نه دا شی ما ته نقصاني ښکاري د هغې ټایم نه د په زړه کې حسد و د ابلیس لکه چې کوم شی دننه ډډي که نه ونه دننه ډډی ټنګ ټنګ کوي که نه چې دا ټنګ کوي دغه ونه دننه ډډی نو موږ وایو دا خرابه ده او چې کوم دا ټنګ نه کوي نو موږ وایو دا صحیح ده نو هغه مې دا شی ډډ دی دا نقصاني دی ښه هغې ټایم نه د په زړه کې حسد و بهرحال الله تبارک وتعالی کوم تابوت چې د خاورې نه جوړ کړی و په هغې کې روح ور واچو آدم علیه السلام ترې جوړ شو او چې کله جوړ شو الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم وکړو وی ده ته سجده وکړئ اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته نو تمامو فرشتو سجده وکړه فرشتو سجده وکړه خو ابلیس سجده ونه کړه دی دغه شانتې نیغ پاتې شو تمامې فرشتې په یو ځای باندې لاړې سجدې لره ابلیس پکې نیغ پاتې شو دی سجدې له لاندې فرشتو چې سر روچت کو چې وای کتل چې مونږ خو سجده وکړه ده خو سجده ونه کړله ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو نو دویمه سجده یې به طور شکرانه وکړه شکر دی الله چې مونږ د دې بدبخته په شانتي نه یو ده خو د الله د حکم نه انکار وکړو د الله حکم یې ونه منو شکر دی چې مونږ انکار نه ده کړی نو دویمه سجده یې به طور شکرانه وکړه الله تبارک وتعالی د ابلیس نه تپوس وکړو ابلیسه سجده دې ولې ونه کړه ولې دې سجده ونه کړه نو د ابلیس دلیل څه وی سجده مې ځکه ونه کړه چې خلقتني من نار وخلقته من طین زه د ده نه غوره یم نو زه د ده نه څه یم غوره یم ولې دې غورې څه چل دی وی زه دې د اور نه پیدا کړم دا خو زما په مخ کې باندې د څښا خاورې نه خټې نه پیدا کو زه د اور نه پیدا یم اور خو په بره ځي خاوره خو په ځای پرته شی دی خلک پې خپیږ دي نو زه غوره یم د ده نه زه غوره یم د ده نه ځکه چې زه د اور نه پیدا شوی یم حالانکې که دا فرشتو ویلی وې فرشتې الله د څه نه جوړې کړي دي د نور نه د څه شي نه جوړې کړي دي د نور نه الله جوړې کړي دي د نور نه الله جوړې کړي دي هغې دا ونه وي چې الله موږ دې د نور نه جوړې کړي یو د وی زه دې د اور نه جوړ کړی یم او دی د خاورې نه جوړ کړو زه غوره یم او دا بېوقوفه و قمقلو خاوره غوره ده د اور نه ښه اور د خاورې نه غوره نه دی اور ته دانه ورتاوه که نو وسېزل شي ختمه شي په ځمکه کې دانه ورتاوه که نو ګلې ګلزار شي راوټو کېږي دغرنګې په ځمکه باندې ټول عمر اور بلیږي ځمکه برداشت کوي ځمکې ته هېڅ نقصان نه رسي خو په اور باندې خاورې ورتاو که نو په ځای یې څه کړي مړ کړي ختم یې کړي خاوره غوره ده د اور نه د خاورې نه بغیر ژوند نه کېږي او د اور نه بغیر څه کېږي ژوند کېږي خو د خاورې نه بغیر ژوند دا خاوره چې نه نو ستا غله به د کم ځای نه پیدا شي ستا میوه به د کم ځای نه پیدا شي ستا اوبه به د کم ځای نه پیدا شي ژوند نه کېږي بغیر د خاورې نه نو دوی زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه پیدا کړی دی اور غوره دی د څه شي نه د خاورې نه تکبر یې وکړو لویي یې وکړه دا څه د وجې نه د حسد د وجې نه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل د جنت نه وځه جنت دا د متکبرینو ځای نه دی د جنت نه وځه نو چې د جنت نه راوته ښه ته ما د ده د وجې نه روباسې چې دا دی اوس زما په مخ کې د خاورې نه پیدا کو دی به خلیفه عبادتونه ما کړي دي زما په اولاد کې خلیفه پیدا نه شو زما نه خلیفه جوړ نه شو او د ده نه ته خلیفه جوړی نو الله تبارک وتعالی جګړې ته بړي والي وی ته خو ما د جنت نه وباسې خو د ده اولاد به زما نه په نیغه لار نه ځي یو به هم زما نه تابعدار ونه ویني یو دا به ټول زه جهنم ته لیږم الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی چې ستا چا تابعداري وکړو نو ستا نه او د هغې نه به جهنم ډک کم ستا نه د هغې نه به څه ډک کم جهنم ډک کمه
تکبر وکړو لویي وکړه دا ولې وجه سوا د آدم علیه السلام سره سو حسد عبادتونه ما کړي دي خلیفه کیږي بده نو د هغه وجه نه دی ذلیل وګرځېدو بدبخت وګرځېدو د حسد د وجه نه پس مکه باندې اوله ګناه چې شوی دا غم ګناه د حسد ده آدم علیه السلام چې الله زمکه تراولېګو دا هغه سره بیبي و حوا علیه السلام نو د دوی به دو اولاد کېدل دو بچي به کېدل یو به نارینه او یو به زنانه یو الک او یو جینۍ بعضې خلک وایي دو به سار کېدل دو به ماښام کېدل دا خبره غلطه ده خو په خپل ټایم باندې به کېدل نښه میاشتې یا سکم یا زیات دومره پس به بچی کېدو خو دو به کېدل یو به الک او یو به جینو خو لویدل به زر الله به لویول زر دنیا کې نور انسانان نو طریقه دا وه چې کم الک او کم جینۍ به یو ځای پیدا شي دا به خور او رور حسابېدل او نور دو به چې یو ځای پیدا شي دا به د دوی خور او رور نه حسابېدل نو کم دوه چې یو ځای به پیدا شي نو د هغه د خور نکاح به د بل رور سره جایز وه خو د ده سره به جایز نه وه نو قابل او د ده خور وه دا یو ځای پیدا شوي وو دا مشرانو او حابل او د ده خور وه دا یو ځای پیدا شوي دا کشرانو وس طریقه دا وه چې د قابل کومه خور وه دا به حابل ته ورکولی کېږي او د حابل چې کومه خور ده دا به چا ته ورکېږي قابل ته ورکولی کېږي طریقه دا وه خو د قدرت فیصله دا وه چې د قابل سره کومه خور و هغه ښایسته وه او د حابل سره چې کومه خور و هغه داسې ښکلې نه وه آدم علیه السلام ورته وویل قابل ستا دا خور به حابل ته ورکو او د حابل دا خور به تاله درکو ځکه دغه طریقه ده او دغه شریعت دی قابل ورته وی نه زه خپله خور دله نه ورکومه ما راغورځئ ده ته مشر ته هم یم دا زما نه کشر دی او بل زما خور ښکلې ده نو زه به د دې خپلې خور سره نکاح کوم زه دا دله نه ورکومه دا به ماله راکای آدم علیه السلام ورته وفرمیل ګوره دا زمونږ په شریعت کې نشته دی ستا د دې سره نکاح نه کېږي ستا خور به هغه ته په نکاح کېږي او د هغه خور به تا ته په نکاح کېږي په هر حال قابل خبره نه منله بیا ورته آدم علیه السلام وفرمیل وی زه یو کار وکئ داسې وکئ چې دواړه قربانۍ او د اسمان نه چې اور راغی او د چا قرباني وړه دی به په حق باندې زما خبره خو نه اورئ خو داسې وکئ په هغې زمانه کې طریقه دا وه چې د دوو تنو فیصله به وه نو دواړو به قربانۍ په یو میدان کې ورتاوې کړي د اسمان نه به اور راغی چې د چا قرباني به یې وړه هغه به په حق او د چا هغه چې به پاتې شو هغه به په ناحقه باندې و دواړه قرباني وکوي ټیک ته د قابل به زمینداره کوله د زمیندارو د څه غنم یا وربشې بیکاره غونته یې راواغستې یې راوړې په یو میدان کې واچولې ځکه دغه خو سوچ دا وکړو قبوله شو ښه په ښه کړو قبوله نه شو زه خو هسې نه منم نو بیکاره غونته شی راوړو په میدان کې ورته وکړو د حابل به ګډې او بیزې ساتلې نو ده په خپلو ګډو کې یو ښایسته ګډ وکتو ښایسته ګډو او هغه راوړو په میدان کې ودرو بعضې علماو لیکلي دي وی ابراهیم علیه السلام قربانۍ له چې الله کم ګډ را لېږلی او که نه د اسمان نه د هغه ګډو کم چې حابل پیش کړی د قربانۍ دپاره وی د هغه ګډو حابل ښایسته ګډ راوړو میدان کې ودرو آدم علیه السلام بچي ولاړ دي د اسمان نه اور راغی د حابل هغه ګډې وړو د قابل هغه غنم یا وربشې پاتې شي د دغې ځای نه نور حسد واغستو ښه دا خو زه ښه بې عزته شومه دا خو زما ښه بې عزتي وشوله بس په زړه کې دا فیصله وکړله چې بله لار نشته دی خو دکه یوه لار ده چې دا حابل د مخې نه لر کم دی مړ کړمه دا وسوسه ورته شیطان ور واچوله آدم علیه السلام په دغې ورځو کې حج له لاړ چې حج له لاړ شیطان راغی قابل ته دا وسوسه واچوله چې ګورې دا خور کو هر کله یې دې ورور له به دې ورکوي کو هر کله ستا دا خور به دلته واده کېږي او د دې نه ته خلاصېږي خو طریقه یې دا چې د حابل مړ کړو چې دا خور به درته پاتې شي شیطان ورته دا وسوسه واچوله دی راولګېدو حابل یې قتل کو خپل ورور یې ووجه چې خپل ورور یې ووجه آدم علیه اوس دا خو په مخ د ځمکې ړومبی قتل و ړومبی مرګ و چې هغه یې ووجه اوس ورله چل نه ورته چې د دې ورور سره اوس وکم سو د ده سره څه چل وکړمه ځکه د ښخېدو چل خو بیا نه ورته مخکې د دې نه مرګ نه و شوی نو مخکې مرګ نه و شوی الله تبارک وتعالی دوه کارغان راولېږلو بعضې وایي چې دا کارغان نه و پرشتي وي خو په شکل د کارغانو کې و بعضې وایي چې نه صحیح کارغان و به هر حال دوه کارغان رالو
جګړه وکړه دا یو کارغر راولګېد دا بلې مړ کو چې دا بلې مړ کو دا کارغر راولګېد زر زر په خپو باندې ځای وکنستو او د خپل ملګری ورته ټیل او بیا په پنجو خاورې ور واړولې او د خو پوه شو چې دا خو ما ته چل وخو د په دغه ټایم کې افسوس وکړو هی افسوس زه خو د کارغه نه لاندې شوم وره شیطان چې در باندې کار وکړي بیا دې پریدي که نه بیا خو ته پوره طریقه نه ښیي که نه دی خو در باندې کار وکړي او بیا دې پریدي بیا دې ذلیل کوي نو ورور یې پرې مړ کړو خو دا طریقه ورته ونه ښولې چې اوس خښې څنګ کا نو چې کارغانو ته یې وکتل نو دی پوه شو دا خو زه د کارغه نه هم کمزوری شوم زه یې وکنستو خپل ورور یې پکې څه کو دپن کو وې زه د نه خلاص شوم آدم علیه السلام د حج نه را روان دی نو چې خپلې علاقې ته راورسېدو نو څه ګوري چې څومره د میوو بوټي دي په یو بوټي کې میوه نشته په یو بوټي کې میوه نشته دی او چې په کومو بوټو کې میوه پاتې شوې ده چې هغې ته لاس کې خولې ته کړي نو هغه تروه ده د خوراک نه ده آدم علیه السلام حیران شو چې دا ټول حالات خو بدل دي داسې چل دی داسې چل شوی دی دا خو په دې ځمکه کې لوی انقلاب راغلی دی په لکاو په کروړاو بوټي دي د میوه هغې کې میوه نشته دی او کومو کې چې میوه د هغه د خوراک نه ده چې دا په دې ځمکه کې کوم انقلاب بدلون راغلی داسې چل شوی دی الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو وی آدم علیه السلام ته وایه چې ستا یو بچی را لګېدلی دی او بل بچی درله قتل کړی دی قابل را لګېدلی دی حابل یې وجلی دی په ځمکه باندې یو ګناه شوی دی الله د هغې د وجې نه د میوو نه د بوټو نه میوې ختمې کړي دي الله دومره خفه شوی دی الله دومره ناراضه شوی دی ځکه په ځمکه دا انقلاب راوستی دی دا ستا زوی ګناه کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په مخ د ځمکه تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه باندې قتلونه کېږي په دې کې د قابل حصه ده په دې کې د قابل تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه قتلونه دي په دې ټولو ګناهونو کې حصه د چا ده د قابل ده ځکه په مخ د ځمکه اول ګناه دا قابل کړی دی چې خپل ورور یې په ناحقه وجلی دی دا قابل ولې دومره ذلیله شو ولې دومره بدبخته شو ولې تر قیامته پورې په هر قتل کې د هغه حصه ده دا ولې حسد یې کړی صحیح کړی و حسد یې کړی و حسد دا حسد دومره لویه ګناه ده ښه یوه خبره زما ځان سره یاد وساتئ چا چې هم حسد کړی دی الله تبارک وتعالی دا حسدګر انسان دا حاسد انسان ذلیل کړی دی او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ځلولی دی نو ابلیس حسد کړو د آدم علیه السلام سره الله ابلیس تر قیامت پورې لعنتی کو آدم علیه السلام الله پیغمبر جوړ کو د ځمکې خلیفہ جوړ کو قابل حسد کړو د حابل سره قابل الله تر قیامت پورې ذلیل کو تر قیامت پورې بدبخت کو کم په ناحق ګناه چې کېږي پای کې د قابل حصه ده حابل الله اوزلو داغه قرباني الله قبول کړه او هغه قرباني الله ابراهیم علیه السلام لره ولېږله هغه پې قرباني وکړله الله حابل اوزلو حسدګر انسان به ټول عمر ذلیل کیږي او د چا سره چې حسد شوی دی الله هغه ځلولی دی حاسد تباه شوی دی ذلیل شوی رسوا شوی دی نو په مخ د ځمکه چې مړومبې ګناه شوی هغه څه شوی دی حسد شوی دی حسد د نبی علیه السلام کفار ولې مخالفت کو حدیث مبارک کې راځي کله چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د انصارو یو مشر صحابي هغه بیمار شوی و نبی علیه السلام دغه پوښتنې له ورته چې دغه تپوس وکړي خو په کوم څاروي باندې په کومه سورلۍ باندې چې ناستو په هغې باندې روانو نو داسې په لاره کې څه کسان ناستو ګډ وډ ناستو مسلمانان پکې مو یهودیان پکې مو مشرکان مو خبرې اترې کولې ناستو نبی علیه السلام چې په لاره باندې تېرېده نو د څاروي د خپو دوړې کولې دوړې نو دا دوړې په دې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې ورته ویلی شوی خو په دغه ټایم کې لا منافق هم نو کافر و ظاهري کلمه هم لا نه وویلې په ده باندې ورلې دا دوړې چې په ده باندې ورلې نو د نبي علیه السلام ته داسې په سپکه لهجه باندې اواز وکړو ډېر سپک اواز یې ورته وکړو مړی د څاروي دا دوړې دې په موږ راوستې موږ دې څښا کړو د دوړو باندې نبي علیه السلام ډېر سپکاوی وکړو د نبي علیه السلام اخلاق مبارک دا و چې د خپل څاروي نه راکوز شو خوالی ورغی نو دعوت یې ورته شروع کړو د اسلام دعوت ورته ورکول شروع کړو د عبدالله ابن ابی ابن سلول ورته څه وایي دا خبرې مونږ ته مه کوه
کو دا خبرې دي ټیک وي او صحیح وي که نه بیا هم په خپل کور کې کوه، مونږ پې بار مه تنګوه، مونږ پې مه تنګوه. د نبي علیه السلام ډېره بېعزتي وکړه. نو هلته کې مسلمان صحابه کرام پکې هم ناست وو، نو هغې ورته وایي مونږ ته به یې کوي، مونږ ته به یې کوي، ته پاسه چې نه یې وړې. بهرحال د هغوی په خپل منځ کې جګړه شوه. چې جګړه کېده نو نبي علیه السلام هغه جګړه خلاصه کړه. هغه یې څه کړله؟ خلاصه کړه. نبی علیه السلام ته لاړه، هغې صحابي له د چا پوښتنې دي چې ورته مشر صحابي هغه سره چې کېناست، نبی علیه السلام هغې انصاري صحابي ته ګیله وکړه. وی ګوره عبدالله ابن ابی ابن سلول زما ډېره بېعزتي وکړه، ډېرې سپکې خبرې راته په دې لاره باندې وکړې. د هغه مشر صحابي ورته څه وایي؟ وایي د الله پاکه پیغمبره خفه کېږه مه، خفه کېږه مه، دا ستا سره حسد کوي. ځکه ته چې مدینې منورې ته نه وې راغلی، موږ انصارو د مدینې خلکو دا فیصله کړې وه چې زموږ مشر به عبدالله ابن ابی ابن سلول وي. موږ دته د مشرۍ پټکۍ په سر باندې کېښودو، موږ د خپل بادشاه کوو، خو په دې دوران کې ته رالې نو دی په ځای پاتې شو، خلک په تا پسې شو. نو چې دی پاتې شو دی حسد واغستو، دی هغې بغض او حسد اغستی دی. د الله پاکه پیغمبره د ده په خبرو مه خفه کېږي، دا د حسد د وجې نه لګیا دی. بیا د عبدالله ابن ابی ابن سلول کلمه هم وویله، خو د زړه نه یې نه وویلې، په خولې باندې وویله. ښه د نبي علیه السلام سره به یې مونځ هم کوو، زکات به یې هم ورکوو، او جهاد لبم د نبی علیه السلام سره تو، خو مسلمان نه و. ښه جهاد لبم تو، خو موکه به یې سي کوله چې کله به د نبی علیه السلام خلاف خبره شروع کېږي چې زه پکې خپله حصه والمه. موکه به یې منافق سړي علامت دا دی چې دی